د مهربان او بخښونکي څښتن تعالی په نامه سلامونه نیکې دوستانو خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. یو ځل بیا زموږ ننني درس ته ښه راغلاست. البته په دغه ویډیو کې زه تاسو ته د آلمان د تابعیت د ازموینې د 26م سوال نه پورته تر 50م سوال پورې انشاءالله په دغه ویډیو کې سوالونه ځوابونه له پښتو تشریح سره وړاندې کوم. نو هیله ده چې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. اوکې، راځو 26م سوال ته. تر 25مه سوال پورې مو اوله ویډیو کار کړی. اوس راځو 26م سوال ته. په دغه څلورو ځوابو کې یو ځواب صحیح دی. دلته یې ویلي چې bitte kreuzen Sie an. تاسې ټک مارک کړئ. Es gibt nur eine richtige Antwort. فقط یو صحیح ځواب دی. سوال مو څه دی؟ Deutschland ist Alman دی څه ډول ملک دی؟ Eine kommunistische Republik. یو کمونیستی ملک دی. Ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. یو دموکراتیک چې سیستم فدرال دی او هم سوسیال ملک. Eine kapitalistische und soziale Monarchie. یو سلطنتي کشور چې سیستم یې د سرمایه‌دارۍ دی او سوسیال دی. او ein sozialer und sozialistischer Bundesstaat. هغه ملک دی چې سیستم یې د سوسیالیستي سیستم دی او دولت یې هم فدرال دی. پس له دغه څلورو ځوابو څخه دوهم ځواب صحیح دی چې ځواب یې څه دی؟ Ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. یو دموکراتیک او چې دموکراتیک فدرال ملک دی چې سیستم یې سوسیال دی. پس دوهم ځواب ټک مارک کوو. دلته یې راوستل هم چې richtige Antwort یعنی ځواب مو صحیح دی. اوکې، پس آلمان یو demokratischer und sozialer Bundesstaat شو. او د نور ځوابونه که چیرې تاسو پې کلیک کړئ په دې معنی چې سره راغلل یعنی چې ځواب مو غلط دی. پس ځو 28م سوال ته. اوکې، 28م سوال کې هم همدغسې پوښتنه شوې ده چې یو ځواب صحیح دی. پس Deutschland ist Alman دی څه ډول ملک دی؟ Ein sozialistischer Staat. یو سوسیالیستی کشور دی ملک دی. Ein Bundesstaat. یو فدرالی ملک یا کشور دی. Eine Diktatur. یو دیکتاتوری ملک دی او یا هم eine Monarchie. یو سلطنتي ملک دی. پس ځواب مو باید کوم اوسي؟ دوهم Bundesstaat. 14 ایالت لري. Bundesländer. ډېر اسانه Bundesstaat. پس ځواب مو صحیح ووت. richtige Antwort. د نور ځوابونه سره راځي غلطې ځواب. پس اصلي ځواب مو ein Bundesstaat. راځو 28م سوال ته. Okay. Wer wählt in Deutschland die Abgeordneten zum Bundestag? Wer zog wählt in Deutschland انتخابوي په آلمان کې die Abgeordneten وکیلان د پارلمان zum Bundestag پارلمان ته. یعنی په آلمان کې وکیلان پارلمان ته څوک انتخابوي؟ څو ځواب لرو؟ بیا هم څلور ځواب لرو. Das Militär یعنی نظامی خلک. Die Wirtschaft د اقتصاد او تجارت بخش خلک. Das wahlberechtigte Volk هغه خلک چې د رای ورکولو حق لري. Die Verwaltung یا هم اداري خلک، اداري بخش. پس اصلي ځواب مو کوم دی؟ هغه خلک چې د رای ورکولو حق لري یا هم د رای ورکولو توان یا هم همغه حقوق یې پوره کړي وي. پس دغه ځواب صحیح دی. ځواب یې څه شو؟ richtige Antwort. او دغه نور چې سره دي falsche Antwort دي. که تاسې انتخاب کړئ سور ځواب درته راځي. ځو 28م پوښتنه خلاصه شوله. 29مې پوښتنې ته راځو. Welches Tier ist das Wappentier der Bundesrepublik Deutschland? Welches Tier, کوم حیوان ist das Wappentier der Bundesrepublik Deutschland? یعنی کوم حیوان چې دی د آلمان د بیرغ د آلمان د بیرغ څه دی؟ علامه ده.
یا سمبول ده. د آلمان د بیرق سمبول کوم حیوان ده؟ څلور ځواب لرو. اول ځواب لووه، زمری. دوهم ځواب اتله، مغه مرغه یا همغه شاهین ورته وایي. بیر خرس او پفرد هم څه ورته وایي پفرد ته؟ آس. پس کوم ځواب صحیح دی د دغه څلورو حیوانونو څخه چې د آلمان په بیرق کې لیکل شوی دی یا پکې ښکاري؟ ځواب یې همغه عقاب ورته وایي. پس ځواب یې اتله. او دغه نور ځوابونه که چیرې انتخاب کړئ سور گزینه ته راځي که نه، ځواب مو غلط دی. راځو دېرشمې پوښتنې ته. Okay. Was ist kein Merkmal unserer Demokratie? Was ist kein Merkmal unserer Demokratie؟ یعنی له لاندنۍ ځوابو څخه کوم یو یې د دې د دیموکراسۍ یو شرط یا هم مغه خصوصیت صفت نه دی. له لاندنۍ ځوابو څخه کوم یو د آلمان د دیموکراسۍ شرط یا خصوصیت نه دی؟ اول regelmäßige Wahlen. regelmäßige Wahlen. Wahlen انتخابات ته وایي هغه انتخابات چې دوامداره وي، دوره په دوره وي. Pressezensur. Pressezensur یعنی د مطبوعات سانسور، یعنی چې مطبوعات پټ اوسي یو رقم ته. Meinungsfreiheit د خبرې کړلو حق. Verschiedene Parteien. Verschiedene Parteien یعنی دا چې سیستم یې څه رقم ته وي له زیاترو احزابو او له حزبونو څخه تشکیل شوی وي. پس کوم یو له لاندنیو خصوصیات و صفات څخه د آلمان د دیموکراسۍ یو صفت نه دی؟ Pressezensur یعنی دوی په رسنیو کې اجازه د سانسور کولو نه لري. اصلي ځواب یې Pressezensur. او د نورې هم falsche Antwort دی. که چیرته تاسې کلیک کړئ سور ځواب راولي چې یعنې غلط دی. ځو یو دېرشم سوال ته. Die Zusammenarbeit von Parteien zur Bildung einer Regierung nennt man in Deutschland. یعنی die Zusammenarbeit von Parteien یوځای کار، یوځای همکاری د احزابو د حزبونو اتیش بخاطر د یو نوی دولت د جوړېدو په خاطر باندې په آلمان کې ورته څه وایي؟ یعنی همکاری او یوځای کار د احزابو د حزبونو د یو نوي دولت تشکیلېدو په خاطر په آلمان کې هغه ته څه وایي؟ Einheit اتفاق و اتحاد. کولیسیون همغه ائتلاف. Ministerium مغه وزارت. او بل څه دی؟ Fraktion مغه حزبی سمتونه، حزبی جناوی. پس کوم یو د آلمان د احزاب و د حزبونو ترمنځ د همکارۍ یو شرط چې د یو نوي حکومت د جوړېدو په خاطر باندې کېږي کوم یو هغه دی؟ ائتلاف دی چې هغو ته کوالیسیون وایي. پس ځواب مو کوالیسیون، ائتلاف. د نور ځوابونه یې غلط راوځي ځکه چې سور رنګ ښیي. اوکی، دا هم شو یو دېرشم سوال. اوس راځو دوه دېرشم سوال ته. Gut. Was ist keine staatliche Gewalt in Deutschland? Was ist keine staatliche Gewalt in Deutschland? یعنی په آلمان کې له لاندنیو څلورو ځوابو څخه کوم یو یې دی د اقتدار یا د قدرت یا د دولت د قدرت یو شرط نه دی؟ د لاندنیو ځوابو څخه کوم یو په آلمان کې
د آلمان د قدرت مربوط نه کیږي. اول ځواب Gesetzgebung قانون گذاری ته وایي. Regierung حکومت. Presse مغه مطبوعات. Rechtsprechung دوستانو قضایه قوې ته وایي. قوې قضایه د درې قوو څخه. پس په آلمان کې له لاندنیو مواردو څخه کوم یو د دولت په لاس کې نه دی؟ پرسه. دغه نور ځوابونه غلط دي. ځو خپل 33 سوال ته. Welche Aussage ist richtig؟ له لاندنیو څلورو جملو څخه کوم یو یې صحیح دی؟ In Deutschland, په آلمان کې sind Stadt- und Religionsgemeinschaften voneinander getrennt. یعنی په آلمان کې خپل مغه دولت یې او مذهبي ارګانونه یې له یو بل څخه څه رقم ته دي؟ بېلابېل دي، جدا جدا دي. دوهم bilden die Religionsgemeinschaft den Staat. یعنی مذهبي ارګانونه څه رقم کوي؟ دولت جوړوي. مذهبي ارګانونه څه کوي؟ دولت جوړوي. دریم ist der Staat abhängig von den Religionsgemeinschaften. یعنی دولت په څه شي پورې اړه لري؟ په څه شي پورې وابسته دی؟ په مذهبي ارګانو پورې. او آخري ځواب bilden Stadt- und Religionsgemeinschaften eine Einheit. همدغه دولت او مذهبي ارګانونه یو ځای یو څه شی تشکیلوي؟ یو واحد منځته راوړي، هم تشکیلوي. پس د دغه سوال اصلي ځواب مو څه دی؟ اصلي ځواب مو د 33 پوښتنې In Deutschland sind Staat- und Religionsgemeinschaften voneinander getrennt. لومړی ځواب مو صحیح دی. یعنی په آلمان کې دولت او مذهبي ارګانونه له یو بل څخه جلا دي. او درې نور واړه ځوابونه غلط دي. پس دا ځواب مو صحیح شو. ځو 34 پوښتنې ته. Was ist Deutschland nicht؟ له لاندنیو ځوابو څخه کوم یو په آلمان پورې اړه نه لري؟ اول eine Demokratiksystem، ein Rechtsstaat، د حاکمیت د قانون تر سلطې لاندې ملک، eine Monarchie سلطنتي سیستم، یا هم ein Sozialstaat یا هم یو سوسیالیستي ملک. کوم یو په آلمان پورې اړه نه لري؟ eine Monarchie سلطنتي سیستم نه دی. درې غوړه نور ځوابونه ورسره مطابقت کوي. پس eine Monarchie. ځو 34 پوښتنې ته. Gut. اوس هم 35 پوښتنې ته دوستانو. Womit finanziert der deutsche Staat die Sozialversicherung? Womit finanziert der deutsche Staat die Sozialversicherung? یعنی د آلمان دولت د کومې لارې څخه همغه د اجتماعي بیمو مصارف تأمینوي. یعنی د آلمان ملک له کومې لارې څخه همغه د خلکو اجتماعي سیستم یا همغه اجتماعي پیسې تأمینوي. اول Kirchensteuern، د کلیساو مالیې، Sozialabgaben، همغه د خلکو مالیات چې د درآمد نه اخلي، Spendengeldern، د کمکی پیسو یا همغه پیسې چې مثلا یو چا ته کمک کیږي ورسره،
Vereinsbeiträgen د ځینو انجمنو سازمانو پیسې یا مغه د وضعیت پیسې. پس کوم لاندینی ځواب مطابقت کوي د دې لپاره چې آلمان خپل همغه اجتماعي مصارف د خلکو تأمین کړي؟ کوم ځواب مو صحیح دی دوستانو؟ Sozialabgaben همغه پیسې چې د خلکو د درآمد څخه د خلکو د معاشو څخه یې کټ کوي فیصدي مالیې. پس اصلي ځواب مو Sozialabgaben. دا نور ځوابونه مو غلط دي. ځو شپږدېرشمې پوښتنې ته. Welche Maßnahme schafft in Deutschland soziale Sicherheit? Welche Maßnahme schafft in Deutschland soziale Sicherheit? یعنی کوم شرط په آلمان کې د خلکو همغه اجتماعي امنیت تأمینوي؟ د لاندینیو مواردو څخه کوم یو په آلمان کې د خلکو همغه اجتماعي امنیت تأمینوي؟ Die Krankenversicherung, Sihi-Bima, die Autoversicherung, die Motor-Bima, die Gebäudeversicherung, die Usedu-Zoi-Bima, die Haftpflichtversicherung, die دریم شخص بیمه. پس د دغه د څلورو ځوابو څخه کوم یو ځواب صحیح دی؟ صحي بیمه. اوکی، د خلکو په آلمان کې د خلکو د اجتماعي امنیت لپاره کوم یو لاندینی بیمه د خلکو لپاره مثلا هغه کوي کمک کوي؟ Die Krankenversicherung. پس دا ځواب صحیح شو. ودیرشم سوال. Wie werden die Regierungschefs, Regierungschefinnen der meisten Bundesländer in Deutschland genannt? یعنی په آلمان کې د ایالتو همغه رئیسان چیش په نامه یادیږي؟ یا رئیس کېدای شي ښځه اوسي یا نر اوسي، دواړه لیکلي دي. په آلمان کې د 14 ایالتو رئیسان چیش په نامه یادیږي؟ Erster Minister یا Erste Ministerin، مغه لومړی وزیر یا لومړی وزیره. Premierminister، Premierministerin، همغه وزیر الوزراء. Senator یا Senatoren، سناتور، دواړه مؤنث او مذکر حالت دي. Ministerpräsident یا Ministerpräsidentin، مغه لومړی وزیر یا هم لومړی وزیره. اوکی، کوم یو په آلمان کې دغه رئیسان د 14 ایالاتو چیش په نامه یادیږي په آلمان کې؟ د نخست وزیر په نامه باندې چې مغه Ministerpräsident ورته وایي. رئیسان د هر یو 14 ایالاتو د Ministerpräsident یا Ministerpräsidentin په نامه یادیږي. او د نور ځوابونه غلط دي ځکه په سره رنګ درته ښیي. Atterdersham Swan. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer. یعنی د آلمان ملک د کوم یو دموکراتیک او سوسیال ملک په نامه یادیږي؟ Staatenverbund، یعنی چې له زیاتره آلمان هغه ملک دی چې یعنی د څو ملکونو څخه تشکیل شوی وي. یو ځواب. Bundesstaat چې فدرال ملک دی. Staatenbund چې یو فدراسیون دی چې له څو ملکو څخه تشکیل شوی دی. Zentralstaat آلمان یو ملک دی چې مرکزی دولت لري. پس کوم یو ځواب صحیح دی په دغو څلور ځوابو کې چې آلمان تر تشکیل شوی دی؟ ډېر اسانه دی. Bundesstaat. نور ځوابونه غلط دي. Bundesstaat یې مغه فدرال دولت. So, ندیرشم سوال ته. Was hat jedes deutsche Bundesland? Was hat jedes deutsche Bundesland؟ یعنی هر
ایالت آلمان څه لري له لاندنیو څلورو ځوابو څخه؟ اول einen eigenen Außenminister, eine eigene Außenministerin. یعنی د خارجه د امور دپاره مخصوص وزیر، eine eigene Währung یو مشخص او ثابت پولی واحد مثلا د پیسو دپاره، eine eigene Armee یو خاص او مختص او د خپل ایالت دپاره مختص آرمی یا مغه عسکر، eine eigene Regierung یو خاص او مختص دولت. پس له دغه څلورو ځوابو څخه هر ایالت په آلمان کې کوم یو شرط یا کوم څه لري په آلمان کې؟ eine eigene Regierung یو خاص او مخصوص دولت، یعنی خودکفا دی ټول ځان دپاره. پس دغه درې نور ځوابونه غلط دي. څلوېښتم سوال ته راځو. Mit welchen Worten beginnt die deutsche Nationalhymne? Mit welchen Worten beginnt die deutsche Nationalhymne? له لاندنیو کومو کلماتو سره یعنی د آلمان ملي سرود سره رقم ته کیږي شروع کیږي؟ د آلمان ملي سرود په کومو لغاتو باندې پیل کیږي؟ Völker hört die Signale، یعنی ای خلکو ای ملتونو واورئ دغه سیګنالونه، دو ته غوږ ونیسئ. Einigkeit und Recht und Freiheit، اتحاد، مغه حق او ازادي، Freude schöner Götterfunken، همغه خوښي او خوشحالي چې ده یعنې د پاک خدای څه رقم ده د څه ده؟ مغه د مقبولۍ د ښکلتیا همغه برېښناوي دي. Deutschland einig Vaterland، آلمان څه ډول ملک یعنی آلمان متحد یو ځای وطن. پس له دغه څلورو ځوابو څخه کوم یو ځواب صحیح دی چې د آلمان ملي سرود پرې شروع کیږي؟ Einigkeit und Recht und Freiheit، اتحاد، حق او آزادی. درې نور وړه ځوابونه غلط دي. یو څلوېښتم سوال. Warum gibt es in einer Demokratie mehr als eine Partei? Warum gibt es in einer Demokratie mehr als eine Partei؟ ولې په یو دموکراتیک ملک کې له یوه څخه زیات څه وجود لري؟ حزبونه. ځوابي weil dadurch die unterschiedlichen Meinungen der Bürger und Bürgerinnen vertreten werden. ځکه چې د دې په وسیله باندې مختلف نظریات همدغو نمایندګانو څه رقم ته کیږي؟ د دوی په واسطه باندې د زیاترو خلکو عقاید او هغه نظریات نمایندگی کوي له دغه څخه، او یا هم damit Bestechung in der Politik begrenzt wird. د دې په واسطه باندې همغه رشوت د سیاست په ډګر کې کمیږي، محدود کیږي. Um politische Demonstrationen zu verhindern، تر څو وکولی شي چې سیاسي مظاهرې څه رقم ته کړي لرې کړي، هم دغه څخه ډډه وکړي. Um wirtschaftlichen Wettbewerb anzuregnen، تر څو وکولی شي چې اقتصادي رقابت په پښو ودرېږي او اقتصادي له لحاظه له نورو ملکو سره په رقابت کې شي. پس د دغه سوال اصلي ځواب کوم دی؟ دغه دی. ولې؟ ځکه چې دې په واسطه باندې دی څه کوي؟ دې په واسطه غواړي چې د خلکو همغه د هر ډول خلکو همغه عقیدې او عقاید او همغه نظریات له نورو سره شریک کړي، د هغې څخه نمایندګي وکړي. پس دا ځواب مو صحیح وخت. 22 ته راځو. Wer beschließt in Deutschland ein neues Gesetz؟ په آلمان کې څوک نوي قانونونه
وضع کوي. نوی قانون. اوکی. Die Regierung دولت، das Parlament پارلمان، die Gerichte محکمه، die Polizei پلیس. پس پارلمان که کوم یا څوک نوی قانون جوړوي یا هم وضع کوي، پارلمان دی چې نوی قانون وضع کوي، او پارلمان هم د احزابو له ډلو څخه تشکیل شوی دی. 43. Wann kann in Deutschland eine Partei verboten werden؟ پارلمان کې څه وخت کېدای شي چې یو حزب څه رقم ته شي، فعالیت ممنوع شي؟ اول wenn ihr Wahlkampf zu teuer ist، کله چې د دوی دپاره مغه انتخاباتي مبارزه مغه ګران تمام شي، قیمت تمام شي. wenn sie gegen die Verfassung kämpft، کله چې دوی د څه پر مقابل د قانون اساسی په مقابل کې وجنګیږي. wenn sie Kritik am Staatsoberhaupt äußert، کله چې د دولت رئیس د هغې له ډلې څخه څه وشي، د انتقاد لاندې راشي. wenn ihr Programm eine neue Richtung vorschlägt، کله چې د دوی برنامه یو بل بخش ته یا یو بل جهت ته څه وکړي، یو بل بخش ته یو بل ډګر ته مخه کړي، کله چې د یمه برنامه یو بل بخش ته لاړه شي، په بل بخش کې مثلا مصروفه شي. نو د دغه سوال چې څه وخت پارلمان کې د یو حزب فعالیتونه بندیږي، کوم یو ځای ورته صحیح کیږي، کله چې دوی د قانون اساسی پر ضد وجنګیږي، مبارزه وکړي، په دې صورت کې د حزب فعالیتونه بندیږي. Wenn kann man als Bürgerin in Deutschland nicht direkt wählen؟ له لاندنیو څلورو ځوابو څخه کوم یو یعنی خلک نشي کولی چې مستقیم هغه انتخاب کړي، یعنی د آلمان خلک له لاندنیو څلورو ځوابو څخه کوم یو مستقیمه نشي کولی انتخاب کړي. Abgeordnete des Europäischen Parlaments، د اروپا د اتحادیه همغه نمایندگان، den Bundespräsidenten یا die Bundespräsidentin، د آلمان رئیس جمهور، Landtagsabgeordnete، د ایالتی پارلمان نمایندگان، یا هم Bundestagsabgeordnete، د آلمان د مجلس مغه نمایندگان. یعنی دغه څلورو ډلو څخه کوم یو یې د آلمان یو شهروند نشي کولی چې مستقیما انتخاب کړي. له دغه څلورو ځوابو څخه کوم ځواب صحیح دی دوستانو؟ den Bundespräsident، یعنی د آلمان رئیس جمهور خلک نشي کولی، دا زیاتره په احزاب و پارلمان پورې اړه لري. پس اصلي ځواب مو کوم دی؟ Bundespräsidentin یا Bundespräsidentin، مغه د آلمان رئیس جمهور. zu 45. سوال ته zu welcher Versicherung gehört die Pflegeversicherung؟ یعنی د پرستارۍ د ساتلو بیمه د کومو بیمو له ډلې څخه شمیرل کیږي، یا هم د کومو بیمو له ډلې څخه تشکیل شوې ده. اوکی. اول ځواب Sozialversicherung، اجتماعي بیمه د خلکو دپاره چې ده. Unfallversicherung، د حادثې بیمه چې یو حادثه وشي. Hausratversicherung، د کور د لوازمو بیمه، یا هم Haftpflicht und Feuerversicherung، همغه د دریم شخص بیمه یا هم د ځینې ور اخیستونکو شیانو بیمه. پس له دغې څلورو ځوابو څخه کومه یوه بیمه دی په آلمان کې د ساتلو بیمه مربوط کیږي له دغه څلورو ځوابو څخه؟ Sozialversicherung، همغه اجتماعي بیمه. اجتماعي بیمه د کومې ډلې بیمو څخه تشکیل شوي او له کومو
له کوم ډول بیمې سره مطابقت کوي؟ د ساتلو له بیمې څخه، یعنې ساتلو بیمه د اجتماعي بیمې یو بخش دی. در نور ځوابونه یې غلط دي. Der deutsche Staat hat viele Aufgaben. Die Alman Mulk زیاد کارونه د کړل لپاره لري. Welche Aufgabe gehört dazu؟ له لاندینۍ څلور ځوابو څخه کوم یو کار یا کومه وظیفه دی له ډلې څخه ده؟ Er baut Straßen und Schulen. د آلمان ملک سړکونه او مکتبونه جوړوي. Er verkauft Lebensmittel und Kleidung. هغه خوراکي توکي خرڅوي او کالي خرڅوي. Er versorgt alle Einwohner und Einwohnerinnen kostenlos mit Zeitungen. د هغوی دپاره د ټولو خلکو دپاره همغه وړیا ډول مجلې چاپوي. Er produziert Autos und Busse. بل څه کوي؟ موټر او بسونه تولیدوي. پس یو له دغو وظایفو څخه چې د آلمان ملک پورې اړه لري، کوم یو ځواب صحیح دی دغه څلورو ځوابو څخه؟ Er baut Straßen und Schulen. مکتبونه او سړکونه جوړوي. د نور درې ځواب یې غلط دي. 43. سوال. Der deutsche Staat hat viele Aufgaben. د آلمان ملک زیات کارونه ترسره کول دپاره لري، زیاتې وظیفې لري. له لاندینۍ ځوابو څخه یې کوم یو نه دی، یعنې کوم د آلمان په ملک پورې اړه نه لري. Welche Aufgabe gehört nicht dazu? Er bezahlt für alle Staatsangehörigen Urlaubsreisen. د آلمان ملک د ټولو خلکو دپاره څه پیسې ورکوي؟ د آلمان د اتباعو دپاره د چکر د تفریح پیسې. Er zahlt Kindergeld. بل څه ورکوي؟ د کوچنیانو پیسې ورکوي. Er unterstützt Museen. آلمان ملک موزیمونه حمایت کوي. Er fördert Sportler und Sportlerinnen. د آلمان ملک د ورزشکارانو څخه هم حمایت کوي. پس کوم یو یې مطابقت نه کوي دوستانو؟ ډېر اسانه ځواب همدغه چې تاسې د ټولو اتباعو دپاره هغه د چکر او د سیاحت د تفریح دپاره پیسې نه ورکوي. دا تاسو پورې مربوط کېږي. نور دغه درې واړه ځوابونه یې صحیح دي. راځو 48. سوال ته. Welches Organ gehört nicht zu den Verfassungsorganen Deutschlands؟ له لاندینیو ځوابو څخه کوم یو د آلمان کوم ارګان له لاندینیو ارګانو څخه کوم یو د آلمان له قانون اساسي ارګان څخه نه شمیرل کېږي؟ یعنې له لاندینیو نهادو څخه کوم یو د قانون اساسي ارګان نه دی؟ اساسي قانون ارګان Bundesrat, د پارلمان و د مجلس سنا. Der Bundespräsident یا Präsidentin و د آلمان جمهور. Die Bürgerversammlung و د خلکو شورا، د خلکو اړوند شورا. Die Regierung یا هم دولت. پس له دغه څلورو ځوابو څخه کوم صحیح دی؟ Die Bürgerversammlung. یعنې د خلکو شورا چې ده دغه یې له کوم ډول شوراګانو څخه نه کېږي چې هغه نهاد څخه نه شمیرل کېږي چې د قانون اساسي اړوند ونه اوسي. Welches Organ gehört nicht zu den Verfassungsorganen Deutschland؟ دا یې اړوند نه کېږي. راځو 49. سوال ته. Wer bestimmt in Deutschland die Schulpolitik؟ په آلمان کې څوک یا کومه مرجع د مکتب سیاست تعیینوي؟ مکتب اړوند سیاست. اول die Lehrer und Lehrerinnen معلمین. Die Bundesländer د آلمان 14 ګونې ایالتونه. Das Familienministerium د کورنۍ اړوند وزیر، د وزارت وزیر. Die Universitäten پوهنتونونه. پس کوم ځواب صحیح دی؟ Bundesländer د ایالات 14 ګونې ایالتونه څه کوي؟ د هر مکتب سیاست تعیینوي. د نور ځوابونه یې غلط دي. اوس راځو خپل آخري سوال د دغه پوښتنې ته.
Die Wirtschaftsform in Deutschland nennt man به آلمان که یعنی د آلمان اقتصادی سیستم چیش به نام یادگی د آلمان اقتصادی سیستم چیش به نام یادگی freie Zentralwirtschaft یعنی آزاد مرکزی اقتصاد soziale Marktwirtschaft یعنی یو ډول اجتماعی اقتصاد چې بازار یې څه رقم ته وي آزاد وي gelenkte Zentralwirtschaft هغه ډول مرکزی اقتصاد چې د کنټرول لاندې وي او Planwirtschaft هماغه ډول اقتصاد چې مخکې له مخکې نه څه رقم ته شوی وي پلان برنامه شوی وي پس له دغه څلورو ډولو اقتصادي سیستمو څخه کوم یو د آلمان د اقتصادي سیستم په نامه باندې یادېږي ډېر اسانه soziale Marktwirtschaft یعنی هغه ډول اقتصاد هغه ډول اجتماعي اقتصاد چې بازار یې آزاد وي د نور درې ځوابونه غلط دي دا اوس موږ د دوهمې ویډیو 15 سوالونه او ځوابونه هیله ده چې له دغه څخه یو څه زده کړئ که چیرې له ویډیو څخه مو خوښ راغلی وي هیله ده چې له خپلو ملګرو دوستانو سره یې هم شیر کړئ تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم تاسو په لوی او بښونکي څښتن تعالی سپارم تر بیا ښې چارې